سلامونه قدرمنو صابر جان یم ډېرې ورځې پس د خپل کور ته رالم او دې کور او د دې کور خلکو ریډیو پاکستان ته دا معنی چې زه نن خبرې کوم او ژوندی یم نو دا مخامخ چې کوم شخصیت دی د دې د لاسه مونه تسلیمات ملګرو څنګه یې تاسو ښه طبیعت هم ښه دی بس یار هم لږ دا موبایل ونیسه بې طبیعته غوندې قدرمنو سلامونه تسلیمات دا یار هم لږ داسې بد طبیعته غوندې و لږ ناجوړه شو نن مونږ روغوښتو ریډیو پاکستان ته او دلته مونږ سره د وخت تېر کړو او واپس کور لږ سور کې شو که نه جي نو اوس ښه دی شکر الحمدلله دعاګانو کې یاد ساتئ او زمونږ مطلب د زړه سر دی او د ریډیو پاکستان یو ډېر نامتو ډېر توان اواز دی او زمونږ دعاګانې دي د سره الله دې ولې نور هم صحت ورکړي خوشحاله شي لالا یقین وکړه ستاسو په وجه باندې زه نن ګرځم یعنې قسم دی چې صابر جان مړو نه الله تعالی ژوند درکړه دا داسې ځان نه لګیا دی یقین وکړه قدرمنو چې څونه منډه دي ما سره ولې ده که نه په زور یې ما اپریشن کړی دی 10 منټه را سره 10 منټه په دغه 10 منټو کې دی بیټ خالي کړی دی او زما اپریشن یې کړی او موږ دلته مننه کوو زموږ د ریډینګ هاسپټل ډاکټرانو او زموږ د میډیا سیل د عاصم بی د میډم د بشیر احمد بی د انجینیر بشیر احمد بی دې ټول موږ ډېر زیات مننه کوو چې په هغه ورځ موږ سره ډېر زیات منډې تړلې هغوی والې بس لالا زه نه ځمه خوشحاله راته اوسئ او که ژوند انشاءالله بیا به راځم انشاءالله زر به راځې یار موږ د په انتظار یو یار خوشحاله شي